سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی لخوا د مردان دوره نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه د عبدالولي خان پوهنتون دوره هم کړې. هغه پوهنتون کې د امډیکیټ لپاره د جوړ شوي سنټر انتظاماتو جایزه هم اخیسته. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عدالت کی پیشی سیکیورٹی پلان تباہ سبا حتمی شکل ورکول شي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین با خصوصی عدالت کی د سایبر کیس سماعت لپاره 25 نومبر جوډیشل کمپلیکس ته راوستي شي. الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره خپل تیاری کوي. د صاف او شفاف انتخاباتو یقیني کولو لپاره به پوره کوشش کوو. د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بیان وايي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیکیورټي چیلنجونه موجود دي. د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د عام انتخاباتو وړاندې سیاسي شخصیاتو سره د رابطو فیصله. آصف علي زرداری په هدایاتو 4 واړو صوبو کې د پارټي رهنماو کمیټې تشکیل. کمیټې به په صوبایي کچه سیاسي شخصیاتو سره رابطې کوي. په ټول ملک کې د ورځني د پولیو مهم د نن آغاز. د مهم دوران بعد 4 کروڑ نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول شي. د بلوچستان، پنجاب او سند په شمول ټول ملک به مهم چلول شي. د پنجاب په فیصل آباد ښار کې د نامعلومه کسانو لخوا ډزې پیښو کې 3 کسان مړه. د ملزم د ډزو په نتیجه کې 2 کسان په مقصا ورکړي. د پیښې تحقیقات جاري. د کراچۍ راشد منهاز په روډ شاپینګ مال کې د اور لګېدو مقدمه درج. مقدمه کې د الکتریک فایر بریګیډ او نورو ادارو خلاف درج شوي. تیروز شاپینګ مال کې اور لګېدو له وجې لسونه سیوا کسان مړه شوي وو. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وايي اسرائیل د امریکې په مدد فلسطین کې ظلم کوي. د فلسطین نه پس پر اسرائیل نور اسلامي ملکونو هم په نښه کوي. جماعت اسلامي فلسطین سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د جنگ بندۍ معاهدې باوجود د اسرائیل بمباري د فلسطیني قیدیانو اسرائیلي یرغمالیانو رهایی د ځنډ ښکار. اسرائیلي فورسز د جنگ بندۍ معاهدې باوجود په ځینې مقاماتو په وړو او لویو وسلو سره ګولهباري کړې. د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی فهیم اشرف د واده دستوره کې د هغه د دوستانو او سیاسي خلکو ګډون. د فهیم اشرف د واده تصویران په سوشل میډیا وایرل. د ملاکنډ بټخیله کې د سپورټس ګاله دستوره کې ماشومانو لخوا شاندار آتشبازي ته خلک ګوته په خوله پاتې شوي. او د ملک مختلفو ښارونو کې تیز هواګانو او پړق سره د بارانونو پیشګویي. تر پارکر، عمرکوټ، بدین، میرپور خاص او ټټک کې هم د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وايي نن د کم نه کم درجه حرارت د مقبوضه کشمیر په لیک کې -15 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړل شو. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د یو لنډ شان د مینه پس هم پښتون سره اوسئ.
او اوس د خبرونو تفصیل د بولټن آغاز کې خبر شاملو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د مردان دوره کړې ده د تفصیلاتو تر مخې ویلې شوې دي چې نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه د عبدالولي خان یونیورسيټي دوره هم کړې ده نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه یونیورسيټي کې د MD لپاره د جوړ شوي سنټر انتظاماتو جایزه هم اخیستل شوې ده نگران وزیر اعلی سره نور هم حکومتي چارواکي موجود وو یا د دې وی چې نن په خیبر پختونخوا کې MD ټیسټ اخیستل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عدالت کې پیشي معاملې تبا سبا حتمی شکل ورکولی شي د ذریعو لخوا ویلې شوي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشر سکیورټي پلان تبا سبا حتمی شکل ورکولی شي او د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین با خصوصي عدالت کې د سایفر کیس سماعت لپاره 25 نومبر جوډیشل کمپلیکس ته راوستلی شي چرته چې بعد کیس سماعت کیږي نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دي چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره خپل تیاری شروع کړې دي خپل یو بیان کې هغه ویلي دي چې د صاف او شفاف انتخاباتو یقیني کولو لپاره با پوره کوشش کوو نگران وزیر اعظم زیاته کړې ده چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سکیورټي چیلنجونو سره مخ یو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ نن د متحده عرب اماراتو په 3 ورځنۍ دوره به اخذ کوي انوار الحق کاکړ بعد اماراتو صدر شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ملاقات کوي تمه ده چې متحده عرب اماراتو ته د دې سفر په ترڅ کې بعد سرمایه کاري په برخه کې لاسلیکونه وکړي شي د پاکستان نگران وزیر اعظم په موسمیاتي تبدیلی عالمی کانفرنس کوپ کې شرکت هم کوي اوس خبر شاملو د استحکام پاکستان پارټي مشر جهانگیر ترین ویلي دي چې منګ ټول د ملک خکولو لپاره کوشش وکړو نو ملک ټیکېدلی شي یوې جلسې ته د وینا په وخت جهانگیر ترین زیاته کړې ده که منګ ته موقع میلاو شوه نو د پاکستان هسپتالونه بعد داسې جوړ کړو چې خلک به د بهر نه علاج لپاره راځي هغه ویلي دي چې منګ به د پاکستان نه محرومیانې ختمو د مذهبي چارو وزیر انیق احمد ویلي دي چې په پاکستان کې ټولو مذهبونو ته پوره مذهبي ازادي حاصله ده د قومي پیغام پاکستان کانفرنس د مجلس علما پاکستان تر سوري لاندې ترسره شوي غونډې ته په خپل وینا کې انیق احمد ویل چې پاکستان پیغام د سولې او مینې دی خپرولو سند د هغه ویل چې علما زمونږ د ټولنې مشران دي علما باید د ملي یووالي لپاره په یو ځای کار وکړي दीन की सही तारीफ और ताबीर कैसे पेश की जाती है जब कुरान हमें ये बता देता है हमें जीने का सलीका सिखा देता है दीन दार नबूवत से शुरू होकर दार नबूवत पर ख़त्म हो जाता है हज के हवाले से 1 लाख रुपए पैकेज हमने कम कर दिया कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हुआ हो اوس خبر شاملو ټول ملکی ورځنې د پولیو مهم د نن آغاز شوی دی د مهم دوران بعد 4 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکی ورکول شي د پنجاب سند او بلوچستان په شمول د ټول ملک په 1.1 ضلعو کې د 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکول کیږي سخکال د ټول ملک نه اغستل شوی 4 شپېته په ماحولیاتي نمونو کې پولیو وایرس موندل شوی دی مور او پلار له پکار دي چې د خپل ماشومانو د حفاظت لپاره هغوی ته پولیو قطرې ضرور ورکړي علاقائی خبرونه شاملو د سوات خوازخیلې په کاجګرام کې د تحریک انصاف د انتخاباتو نه مخکې پاور شو شوې ده
د تفصیلاتو تر مخې د پی ټی آی ورکر کنونشن په جلسه کې بدل شوی دی. جلسه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په دې جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف په ملاکنډ ډیویژن صدر فضل حکیم خان، پخوانی ایم این اے سلیم الرحمن او نورو مشرانو شرکت کړی دی. یاد دی وی چې 13 ورځ پاکستان تحریک انصاف په کوزدیر کې هم جلسه کړې وه. د صوابۍ علاقې ډاګۍ سره تعلق لرونکی ځوان د خپلې ناوې سره د مینې اظهار په نوي ډول کړی او خپله کور وداني په هلیکاپټر کې راوستلې ده. د خانداني ذریعو لخوا ویلی شوي دي چې د واده ځوان د پېښور علاقې باړه اچینۍ نه بارات لپاره هلیکاپټر راوستی و او ویلي و چې خپله ناوې به په هلیکاپټر کې بوزم. یاد دې وي چې د هغه خوشبخته ناوې ده کوم چې په وړومبي ځل په هلیکاپټر کې بولی شوې ده. د پېښور تاریخي جماعت محمد خان د ترمیم چارې 6 کال وروسته هم پوره نشوې. د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2014 کې د دغه جماعت د ترمیم لپاره په بجټ کې 15 کروڑ روپۍ مختص کړي وي، خو د پندونو د نشتوالي له وجې دغه تاریخي جماعت ترمیم کار لا هم نیمګړی پاتې دی. دا تاریخي جماعت په کال 1413 نه کال 1460 ترمنځ جوړ شوی و، کوم چې تر اوسه پورې د سیلګرو د توجه مرکز دی. بولټن کې دا وخت کې نړیوال خبرونه شاملو. د جنگبندۍ معاهدې باوجود د اسرائیلو بمباري کړې ده. حماس د یرغمالیانو رهایي مشروط کړې ده. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جنگبندۍ د فلسطینی قیدیانو او اسرائیلو یرغمالیانو د رهایي د ځنډ ښکار شوې ده. د فلسطینی میډیا ریپورټ تر مخه اسرائیلي فورسز د جنگبندۍ معاهدې باوجود په ځینې مقاماتو په وړو او لویو وسلو سره ګولهباري کړې ده. حماس په اسرائیلو د جنگبندۍ د معاهدې د خلاف ورزۍ تور پورې کړی دی. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دی چې د فلسطین وروسته به نور اسلامي هیوادونه هم د اسرائیلو لخوا په نښه شي. میډیا سره خبرو کې سراج الحق ویلي دی چې اسرائیل د امریکا په ملاتړ په فلسطین کې ظلمونه کوي. هغه ویل جماعت اسلامي د فلسطین سره دی او اسلامي نړۍ ته یې بلنه ورکړې ده چې د غزا د خلکو ملاتړ وکړي. د جماعت اسلامي امیر وویل چې نواز شریف او آصف زرداری دی ځان د ولس مخې ته وړاندې کړي. زه د احتساب لپاره ځان ولس ته وړاندې کوم. افغان وزیر خارجه امیر خان متقی د ډیپټي وزیر اعظم عہده سنبال کړې ده. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دی چې امیر خان متقی به په عارضي ډول د ډیپټي وزیر اعظم ذمہواری ترسره کوي او امیر خان متقی به په کورنو او بهرنو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار هم وي. امیر خان متقی د ډیپټي وزیر اعظم ټاکنه د مولوي عبدالکبیر د ناروغۍ له امله شوې ده. یاد دی وی چې په کال 2021 کې په افغانستان د طالبانو حکومت راغلی و، کوم نه پس چې امیر خان متقی د عبوري حکومت خارجه وزیر ټاکلی شوی و. د لوبو د میدان نه خبر شاملو. د ملاکنډ بټخیله کې د سپورټس غالا دستوره ترسره شوې ده. دستوره کې ماشومانو لخوا شانداره آتشبازي شوې ده. آتشبازۍ ته خلک ګوته په خوله پاتې شوي دي. نور تفصیل ګورو د سید زمان سباپتي رپورټ کې. روغ صحت لپاره لوبې ډېر اهمیت لري ځکه چې لوبې یو ښه ورزش دی چې انسان د مختلف بیمارونو بچ ساتي. د ملاکنډ مرکزی ښار بټخیله کې د سپورټس غالا خوندورې مقابلې شروع شوې دي چې پکې د ګڼ شمېر خلکو دلچسپي د کتو وړ وه. د دې خوندورو مقابلو پرانیسته د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي صدر اجاز علي خان وکړه. په دې مقام ماشومانو د آتشبازۍ شانداره مظاهره وکړه او کاونټر یې په فضا کې پرېښودې او ټولې نړۍ ته د امن پیغام ورکړو. د لوبو دې مقابلو کې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن، ټیبل ټینس، کبډي، ریس او رساکشي پرنګ ګڼ شمېر په زړه پورې لوبې شاملې دي.
ماشومان ټول کال په تعلیمي سرګرمو کې مصروفه وي. موږ وایو چې دوی ته تفریحي مواقع مولاو شي او د هغې سره کریکولر کم اکټیویټیز دي چې هغه ارینج کو. نو د دې لپاره موږ هر کال د دې انعقاد کوو. سپورټس ګالا زموږ د دې لپاره چې موږ کال سره موږ سټډي وکړو، موږ بیا د دې لپاره موږ دا یو پروګرام منعقد کی په دې کې موږ د سټرس نه روزو او موږ ذهن لګ فرش شي. د سپورټس ګالا مقصد طالب علمانو ته د تفریح غوره سرګرمۍ ورکول او په دوی کې پټ صلاحیتونه په ډاګه کول دي. سید زمان سبا هم پښتون نیوز بټخیلا ملکن. پخوانی اټارنی جنرال شاه خاور د پاکستان کرکټ بورډ PCB چیف الیکشن کمشنر ټاکل شوی دی. د جاری شوی نوټیفیکیشن لمخې شاه خاور د 3 میاشتو لپاره د PCB چیف الیکشن کمشنر ټاکل شوی دی. نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې شاه خاور ته د PCB د انتظاماتو ذمہواری د فروری میاشتې پورې سپارل شوې ده. شاه خاور ته د ریجنز او د PCB چیرمن د انتخاباتو د ترسره کولو ذمہواری هم ورکړل شوې ده. د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی فهیم اشرف د واده دستوره ترسره شوې ده. د فهیم اشرف د واده په دستوره کې ګڼ شمېر کې ملګرو او سیاسي خلکو لخوا ګډون شوی و. یاد دې وي چې د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی فهیم اشرف واده د رانا شبیر نومیتن د لور سره شوی دی. د فهیم اشرف د واده دستوري تصویران په سوشل میډیا خپاره شوي دي، کوم چې د هغه مینوالو لخوا ډیر زیات خوښ کړل شوي دي. د بولیټن په اخره کې د موسم حال شاملو. د ملک مختلفو ښارونو کې تیز هواګانو او پړق پړق سره د بارانونو پیشګویي شوې ده. تر پارکر، عمرکوټ، بدین، میرپور خاص او ټټا کې هم د باران امکان څرګند شوی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن د کم نه کم درجه حرارت د مقبوضه کشمیر په لیه کې -15 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړل شوی دی. دا تر دې د ما مهم خبرونه. د نورو خبرونو اپډیټس لپاره د هم پښتون سره اوسئ. د الله په امان.